افغاني بانکنوټونه چې د هیواد ملي هویت دی، هیوادوالي د ملي احساس له مخې په پیر پلور کې له افغاني بانکنوټونو څخه ګټه اخلي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی شمس الدین وایي په دې وروستیو کې هټیوال، خصوصي بانکونه او عام خلک د پیسې سکو په ځانګړي ډول له یو ګون او دوه ګون له اخیستو انکار کوي او نه یې اخلي. موږ اکثره دکانداران چې بعضې افغانانو ته څوک پیسې ورکړي، دکاندار ته ویسي دکاندار ته یو ګون او دوه ګون نه لې. زموږ د اسلامي امارت نه دا خواهش دی چې دغه پیسې بانکونو والا ته ووایي افغانستان په دې هر ځایونو کې دغه پیسې ډېرې کړي، ځکه چې دا زموږ د افغانستان هویت دی چې اوس دا یو ګونه دوه ګونه ونه چلېږي، دا خو به د افغانستان روپۍ نه شي. باید په هر دکاندار دا تطبیق شي چې دغه پیسې زموږ په خپل ملک کې وچلېږي. بل لور ته د جلال آباد ښار یو تن هټیوال حاجي عطاالله وایي په بازارونو کې د پیسې سکو کمښت په پیر پلور کې د کم چلښت لامل ګرځېدلی او د افغانستان بانک له مسؤلینو غواړي چې پیسې سکې په ځانګړي ډول یو ګون او دوه ګون د ولسونو هټیوالو په واک کې ورکړي. زموږ د دکاندارانو ستونزه د فلزي پیسو دی، باید دا یو روپیګیانې او دوه روپیګیانې پنځه ګون دا ټول باید راغږ کړي، د بازار ته راوباسي چې د مشتریانو او د کاروباریانو ستونزې حل شي. نو د جدا د افغانستان بانک نه موږ دا تقاضا او غوښتنه کوو چې موږ سره دا مرسته وکړي او دا هغه پکې رواج کړي فلزي پیسې. مبین الله چې په جلال آباد ښار کې د اسعارو تبادله کوي وایي په بازارونو کې هټیوال، ولسونه او ان سوالګر هم کوچني پیسې سکې او بانکنوټونه نه اخلي او د افغانستان بانک له مسؤلینو غواړي چې د پیسې سکو او بانکنوټونو د چلښت لپاره بازارونو کې کمپاین ترسره او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. د یو ګون او دوه ګونو کمپیوټر په بازار کې ډېر زیات دی، یو ګون او دوه ګون نشته په بازار کې او د خلکو تقاضا هم ده. او بله خبره پخوا کې دا ده چې موږ سراپان سره که دوه ګونې پیدا هم شي چې موږ یې چاته ورکو، بیا موږ نه خیرات خور ته یې ورکوي، بل چاته ورکو، هغې نه دکاندار نه اخلي. د افغانستان بانک ته پکار دی چې اول د دې غم وکړي چې بازار ته یو ګونې دوه ګونې راوباسي، په خلکو باندې مروج کړي تر څو خلک والي راکړه ورکړه پرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایند حسیب الله نوري وایي په سوداګریزه راکړه ورکړه کې فلزي کوچني سکې او بانکنوټونه د نورو بانکنوټونو په څېر د چلښت وړ دي او هیڅوک نشي کولی له اخیستو انکار وکړي. په دې وروستیو کې ځینې کسان د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د افغانۍ یو ګون، دوه ګون او پنځه ګون بانکنوټونه او همدارنګه سکې نه اخلي او له اخیستلو یې ډډه کوي. د افغانستان بانک درنو هیوادوالو ته خبر ورکوي چې د افغانستان بانک له لوري یو ګون، دوه ګون او پنځه ګون بانکنوټونه او سکې په ټول هیواد کې د چلښت وړ دي او هیڅوک نشي کولی چې د دې بانکنوټونو او سکو له اخیستلو انکار وکړي. عام باور دا دی که په بازارونو کې د پیسې سکو د کمښت ستونزه حل او د چلښت لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي، نو کوچني پیسې سکې او بانکنوټونه به بیرته د نورو افغاني بانکنوټونو په څېر په کوچني او لویو سوداګریزو راکړو ورکړو کې په اسانۍ سره چلښت عمومي.